अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू په خیر راغلی ستړي مشئ زه نوید خان نامون دی تاسو ګورئ د UK انګلیش چینل امید لرم چې تاسو به روغ جوړ وئ او صحت په جامو کې به پټې وئ زه نن بیا تاسو ته په داسې یو نوي کلاس کې حاضر یم چې دا یو ډیر خوندور او مزیدار کلاس دی داسې خوندورې جملې دي چې دا زموږ په عام روټین کې هم استعمالیږي وړې وړې جملې دي په 2-3 الفاظو کې د نورو جملو نه هم وړې وړې دي ډېرې مزیدارې دي چې هر ټایم تاسو دا استعمالولی شئ تاسو داسې وګڼئ لکه چې موږ ټول انګلیش یاد کړو دې سره دا مو یاد کړو په ګارنټۍ سره دا تاسو ذمهواري در کوم چې د عام محفل انګلیش تاسو زده کړو راځئ کلاس شروع کوو نور هم نه ضایع کوم خو د کلاس شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ بل آیکن سره ووهئ او لایک کړئ او نور ملګرو ته هم شیر کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو تاسو ته در ورسیږي نو راځئ چې په کلاس باندې شروع وکړو ښه بیا موږ وایو ښه بیا اوکې دن ښه بیا اوکې دن تیزه منډه وهه رن فاسټ تیزه منډه وهه رن فاسټ تیزه منډه وهه ټالک سلولی په مزه خبرې کوه ټالک سلولی په مزه خبرې کوه میری هم د هغه سره واده وکړه میری هم د هغه سره واده وکړه نټ هم هغه نه نټ هم هغه نه ټرن لیفټ ګس طرف ته تاو شه مونږ وایو که نه الټه سایډ ته تاو شه ټرن لیفټ ګس ته تاو شه لوک اهیډ مخکې ګوره لوک اهیډ مخکې ګوره سټے کنیکټډ په رابطه کې اوسه مونږ چاته وایو که نه که ما سره په رابطه کې اوسه نو سټے کنیکټډ په رابطه کې اوسه لیټس ګو ځه چې ځو مونږ چاته وایو ځو لیټس ګو سو بس ټیک ټاک مونږ یې که نه لکه څنګه هغه وي بس ټیک ټاک سو بس ټیک ټاک سو بس ټیک ټاک پټ آن واغونده مونږ کپړې واغونده که نه داسې یا بوټان واغونده پیزار واغونده ټوپۍ واچوه که نه که نه پټ آن واغونده ډونټ سټاپ ودرېږه مه ډونټ سټاپ ودرېږه مه والک سلولی په مزه ګرځه والک سلولی په مزه ګرځه کم فاسټ زر راځه کم فاسټ زر راځه مونږ ته زر راځه که نه نو کم فاسټ زر راځه کیچ اټ دا ونیسه مونږ چاته ساسیز ونیسه که نه کیچ اټ اګنور هیم هغه پرېږده مونږ هغه پرېږده اګنور هیم هغه پرېږده ټرن رایټ هي طرف ته تاو شه ټرن رایټ هي طرف ته تاو شه هي طرف ته تاو شه ټرن رایټ برینګ فوډ ډوډۍ راوړه یا روټۍ راوړه برینګ فوډ بس خوراک یادی ډوډۍ یا روټۍ راوړه لیټس میټ زه چې میلاو شو لیټس میټ زه چې میلاو شو فاین هیم هغه وګوره فاین هیم هغه وګوره فالو می زما شاته راځه فالو می زما شاته راځه بیډ لک خراب قسمت بیډ لک خراب قسمت فالو دین د هغه شاته راځه فالو دین د هغه شاته راځه انجوای یور لایف مزې کوه مونږ چاته وکړه نه مزې کوه انجوای یور لایف سټے اویک ویښ اوسه مونږ چاته وکړه نه ویښ اوسه مړه سټے اویک ویښ اوسه آل رایټ صحیح ده آل رایټ صحیح ده والک اهیډ مخکې ځه مونږ چاته ودرېږه مه مخکې ځه نو والک اهیډ مخکې ځه نټ ویل ټیک نه یم زموږ ته تپوس وکړي که نه څنګه یو بیا ورته مونږ ښه نه یم نټ ویل ټیک نه یم اسک یور سیلف د خپل ځان تپوس وکړه
دې کې دا دال راغلی دې بخښنه غواړم تپوس وکړه دی دغه شوې زمانه ډېر بخښنې سره ask yourself د خپل ځان تپوس وکړه tell something څه وایه مونږ ته څه وایه که نه یار ته ولې غلی tell something څه وایه tell something think again بیا سوچ وکړه think again بیا سوچ وکړه leave it دا پرېږده مونږ چا دا څیز پرېږده leave it دا پرېږده promise me ما سره واده وکړه ما مونږ چا ته وکړه مونږ سره لوز وکړه promise me ما سره واده وکړه no problem هېڅ مسله نه ده no problem هېڅ مسله نه ده do the dish لوښي ووینځه do the dish لوښي ووینځه mop the floor ځای جارو کړه mop the floor ځای جارو کړه sweep the floor جارو وخه sweep the floor جارو وخه take a bath ولامبه take a bath ولامبه hold firmly په کلکه ونیسه hold firmly په کلکه ونیسه don't sit idle هسې مه کښېنه don't sit idle هسې مه کښېنه forward د څه لپاره forward د څه لپاره don't rush تیزی مه کوه don't rush تیزی مه کوه come soon زر راشه come soon زر راشه let me speak ما ویلو ته پرېږده let me speak ما ویلو ته پرېږده let meet on Sunday زه چې اتوار په ورځ میلاو شو let meet on Sunday زه چې اتوار په ورځ میلاو شو let me go ما تلو ته پرېږده let me go let me go ما تلو ته پرېږده let me play یا ما لوبو له بوځه یا ما لوبو ته پرېږده یو معنی لري don't be smart چالاک مه جوړېږه مونږ چاته وکړه چالاک مه جوړېږه ځان چالاک مه جوړوه don't be smart چالاک مه جوړېږه sit up straight سیده کښېنه مونږ چاته وکړه نیغ کښېنه یا سیده کښېنه sit up straight send him to me ډېر بخښنې سره دا هم دی خو دې صرف ایچ آی راغلی ایم اوس نه راغلی send him to me هغه ما ته راولېږه send him to me هغه ما ته راولېږه دا وجي د نن ورځې کلاس او د دې جملو چې کوم دی یو حصه پاتې ده هغه به انشاءالله سبا کې تاسو زه ښه یم ویډیو ډېر نه اوږدومه په تلو کې مې بیا شکریه ادا کوم ډېره مهرباني د ویډیو پر کتو مو او انشاءالله بل کس انتظار کوئ په لوی الله سپارم خدای په امان